یو وخت د غرونو ترمنځ یو ښکلی کلی و. د کلي خلک ساده او غریب وو، خو یو بل سره مینه لرله. د هغوی ژوند په کرهڼه او مالدارۍ روان و. په دې کلي کې یو غوا و، نوم یې ګلی و. ګلی ډېره ارامه، مهربانه او ګټوره غوا وه. ماشومان به ورسره لوبې کولې او خلک به یې ډېر خیال ساته. هر سهار به لمر راختلو، غوا به پټي ته وتله. خلک به کار ته روان وو او کلی به له خوشحالۍ ډک و. هیچا فکر هم نه کاوه چې دا سکون به یو وخت ختم شي. یوه شپه توره وه، باد لګېده او وریځې په اسمان کې ګرځېدې. ګلی غوا د ځنګل خواته ولاړه. هلته یو عجیب شین بوټی ولید. بوټی ځلېده او بوی یې ډېر تیز و. غوا بې خبره هغه بوټی وخوړ. له هماغې شېبې وروسته غوا بدله شوه. سهار چې خلک راویښ شول، غوا ارامه نه وه. سترګې یې سرې وې، ساه یې تیزه وه. هغه بې وخته منډې وهلې، هر څه به یې ماتول. خلکو ویل غوا لیونې شوې ده. غوا پټي خراب کړل، کټارې یې ماتې کړې، چرګې یې وځغلولې. ماشومان وېرېدل، ښځې به چیغې وهلې، سړي به پټ کېدل. یوه ورځ غوا بازار ته ورنوتله. سبزي یې واړولې، یو بزګر یې پر ځمکه وغورځاوه. کلی له شور او ویرې ډک شو. د کلي مشران سره کښېناستل. ځینو ویل دا غوا باید وژنو، خو یو زړور ځوان چې نوم یې فرید و ودرېد او ویې ویل غوا ګناه نه لري، کوم شی پرې اثر کړی دی. موږ باید عقل وکارو، نه زور. فرید یو کلک لرګی واخیست او د غوا مخې ته ودرېد. غوا په غس منډه کړه، ځمکه ولړزېده. فرید شاته ټوپ وکړ، خو بیا هم ولوېد. غوا بیا برید وکړ، خلک چیغې وهلې. فرید ودرېد، درد یې زغمه او بیا یې مقابله وکړه. فرید ولیدل چې د غوا سترګې له درده ډکې دي، نه له بدۍ. هغه ور نږدې شو، یوه ټوټه ټوکر یې واخیست او د غوا سترګې پټې کړې. غوا ودرېده، ساه یې وشوه او ورو ارامه شوه. خلک حیران شول، ماشومان راوتل، ښځې موسکۍ شوې. غوا بیا هماغه پخوانۍ شوه. کلی بیرته امن شو. یو سپین ږیري ویل زور نه عقل انسان ژغوري. دا کیسه موږ ته وایي رحم زور نه کوي دی، عقل جګړه ګټي. هر لیونی دښمن نه وي.